الله الرحمن الرحیم. مینوالو کتونکو السلام علیکم. د ادبي پیج نه ستاسو ورور ستاسو ملګری انضمام خان یو وارې بیا د یوې نوې مرکې سره راغلی د وځو سیمې ته یو ښه زلمی غزلګو شاعر له افسانه نگار او تکل نگار محمد یوسف احساس صاحب خواله چې مرکه کې را سره ناستې کوي. هېڅ د تعارف محتاج نه دی. مینوالو تاسو به مختلف پاڼو کلامونه هم اورېدلي. د ریډیو پاکستان یو ښه کمپیر هم دی. نو بالکل مینوالو ډېر وخت مو نه اخلم، راځئ چې په پروګرام کې ورته په شریکه هرکلی ووایو. احساس صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. ډېره زیاته مننه ستاسو انضمام وروره چې تاسو راغلي، ما له مو دغه فخر او ویاړ راکړو. ډېره مننه ستاسو هم کوو چې دومره مصروفیاتو له موږ له مینوالو له وخت ورکړو. ډېره مننه هم کوو. پروګرام کې به را سره کلامونه خپل هم شریکوئ. د هغې نه مخکې په خپل ادبي سفر باندې مو رڼا واچوله. ډېره مننه. زما نوم محمد یوسف دی. مور او پلار راله چې کله په کال 1992 کې پیدا شوم د رامبیل ګل په کور کې، هغې راله نوم محمد یوسف ایښی. بیا وخت په وخت تېرېدو تقریبا د اتم نه هم لسم کلاس خبره ده چې د ادبي ملګرو سره ناستې پاستې شروع شو، دغه شروع شو. هغې نه پس مې احساس تخلص کو او تر ننه پورې دا سفر جاري. په پښتو ادبیاتو کې مې د پېښور یونیورسټۍ نه د ماسټر ډیګري اخیستې ده. اوس په باچا خان یونیورسټۍ کې د امفل هلې ځلې مې روانې دي. او دې سره سره چې زما ادبي روزنه کوم ځای کې شوې ده او کوم ځای کې ما د ادب الف ب ت زده کړي دي، نو هغه د ساهو لیکونکو مرکه ده چې کوم د قلندر مومن صاحب، علامه قلندر مومن صاحب چې کوم دی، هغوی کومه په 1962 کې قایمه کړې وه. نو هغې نه زما د ادبي روزنه کېږي او تر ننه هم هغې سره منسلک یم او دغه هلې ځلې روانې دي. ډېره ښه ده. احساس صاحب مینوالو ته هم په خپل ادبي سفر رڼا واچوله. ډېره مننه هم کوو. پروګرام کې به را سره دا په پښتو ادب کې خو ډېر صنفونه دي، نو تاسو کوم صنف کې ډېر کار کړی دی، کوم ډېر لیکلی دی؟ یاره جی دغه خبره خو دا خو ډېره ګرانه خبره شي چې یاره تاسو څه لیکلي او څه او کم کې کار. لکه زمونږ زه به د خپل ځاني ده ووایم چې زه د ادب یو ادنا طالب علم یم، نو زه به څه کار وکړم، ما به څه کار وي. خو بهرحال د مرکې په توسط سره هلته کې چې کوم زموږ روزنه شوې وه، نو تکل ته ما زیاته توجه ورکړې وه د نثر په دغه کې. بل شعر دی نو که راشي خو ولیکو، که نه وي نو بس نه وي. شعر سره زموږ څه زور شته نه چې په زور یې دغه کې. بل هلته کې په مرکه کې د ساهو لیکونکو مرکه کې چې موږ باندې کم وخت په وخت کم کارونه کېږي، نو په هغې کې د نثر اړخ ته رجحان کې مقالې لیکل، تحقیقي کار کول، تنقیدي کار کول، دغه هلته کې په موږ باندې روان دی. دغه زده کړې زموږ کېږي او دغه طرف ته توجه هم زموږ ده. زموږ ټول ملګري خصوصا چې کوم مشران ملګري دي، بیا ورسره زه نو د تحقیقي تنقیدي سره سره تکل او غزل وغیره هم څه نڅه لیکو. ډېره ښه ده. مینوالو ته څنګه پته هم ده همدغه د دې پیج همدغه مقصد دی چې خواره واره رنګونو تاسو ته په دغه شیشه باندې مخامخ کو، همدغه تکل کې کوڅه په کوڅه د پښتو ادب باندې مین، په ولس باندې مین، همدغه ملګرو د ادبي ګلونو پسې ګرځو. نو بالکل احساس صاحب پروګرام کې به را سره خپل کلامونه شریک کړي. ارشاد. مهرباني. د ارمان باچا صاحب زما خوږ ورور د هغه په غوښتنه باندې دا خپل ښایست ورته اور نشي په خپل رنګ یریږي، دا خپل ښایست ورته اور نشي په خپل رنګ یریږي، او پښتنه پیغله د بابا په نام و ننګ یریږي. نن په هغه سړي تور د دهشتګرد پورې شو، نن په هغه سړي تور د دهشتګرد پورې شو، څوک چې په خپله محله کې هم له جنګ یریږي. او د خپل بابا د خوږ عزت او د ناموس له ویرې، د خپل بابا د خوږ عزت او د ناموس له ویرې ځکه خو نه پیري، ځکه خو نه پیلي په تار کې اوس لونګ یریږي. او مقطع ده دې کې یو شعر نیمه نه هیر دی. مقطع څه داسې دا چې تیر شولو نو وخت د ښایست ګران یوسفه، دا چې تیر شولو نو وخت د ښایست ګران یوسفه، احساس په څنګ زمانه غواړي اوس کلنګ یریږي. یقینا ډېر خوندور کلام او بالکل احساس صاحب پروګرام کې به را سره نور خپل کلامونه هم شریک. د غزل در سره شریکوم. د هغې نه مخکې یو څو شعر ادا کوم چې لا اشنایي د ازادي په کار ده، لا اشنایي د ازادي په کار ده، ما له هم نور زندگی په کار ده. لا اشنایي د ازادي په کار ده، ما له هم نور زندگی په کار ده. بس یو غزل د پښتو شرع ته درست،
بس یو غزل د پښتو شعر ته درست یوه ناره قلندري پکار ده. مهرباني بس یو غزل د پښتو شعر ته درست یوه ناره قلندري پکار ده. اوس چې ناسور شلو محفل د آشنا، اوس چې ناسور شلو محفل د آشنا، اوس که پکار د جدایي پکار ده. او احساس ته نور په ټکي نه پوهیږي، خو وایي دا چې شاعري پکار ده. غزل مطلب جی وی زو خو زو به په کلاره هم نشینه، زو خو زو به په کلاره هم نشینه، د خپل زړه له دې بازاره هم نشینه. زو خو زو به په کلاره هم نشینه، د خپل زړه له دې بازاره هم نشینه. ښه پوهېږم چې ترمنځ مو نور څه دي، ښه پوهېږم چې ترمنځ مو نور څه دي، خو بس مزه خدای دپاره هم نشینه. ښه پوهېږم چې ترمنځ مو نور څه دي، خو بس مزه خدای دپاره هم نشینه. بیا فضا وه تر سحره معطره، بیا فضا وه تر سحره معطره، ستا اثر و پې جوړ یاره هم نشینه. مهرباني. بیا فضا وه تر سحره معطره، ستا اثر و پې جوړ یاره هم نشینه. ارادې جوړ ښې نه دي مونږ ته یاره، ارادې جوړ ښې نه دي مونږ ته یاره، بیا په وخت ځو له دې ښاره هم نشینه. ارادې جوړ ښې نه دي مونږ ته یاره، بیا په وخت ځو له دې ښاره هم نشینه. او مقصد وي د احساس په اوږو بار د هغه سر و، د احساس په اوږو بار د هغه سر و، ګرځولو یې ترداره هم نشینه. د احساس په اوږو بار د هغه سر و، ګرځولو یې ترداره هم نشینه. ډېره مننه پروګرام کې را سره شرکت کولو، ډېره مننه. احساس صاحب مینوالو سره به یو تپوس به درنه وکړو چې که چېرې تاسو شاعر نه وئ نو کوم فیلډ ته به تاسو تلئ یا کوم اړخ ته به ستاسو شوق؟ یاره ما خپل ځاني چې کوم تعلیمي سلسله وه زما، زه د ساینس طالب علم پاتې شوی وم. ما تر 12 پورې ساینس په مکمله توګه ویلی، بیا د 12 نه پس ما د کیمسټري اړخ ته رجحان زیات و، بلکې ما داخله هم کړې وه. خو د دې سبب له وجې چې زه دې طرف ته ادبیاتو طرف ته مایل وم، دغه وم، نو زه د پښتو اړخ ته رالم. ما پښتو کو نو که چېرې دغه شوق زما نه وی نو یقینا چې زه به نن د کیمسټرۍ په دغه فیلډ کې وړاندې تللی وم. ډېره مننه م کوو. بلکل په تلو تلو کې به مینوال ته څه پیغام ورکول؟ دغه وخت زموږ ملګري مونږ اوري، مونږ ګوري د موبایلونو په دغه سکرینونو، د ټي وي کمپیوټر په سکرین باندې مونږ ګوري، نو هغوی ته به زه دغه خبره کوم چې د تشدد په ضد باندې عدم تشدد لوی هتیار دی. عدم تشدد نه کار واخلئ. عدم تشدد مینه ده، محبت دی، یو بل سره مینه محبت وکړئ. د باچا خان بابا دغه پیغام عدم تشدد دغه خور کوي، دغه د ژوند مقصد دی. څومره هم چې تاسو چا سره مینه کوئ، که چېرې د هغوی هر څومره په زړه کې ستاسو دپاره بغض وي، کینه وي، ستاسو دغه محبت چې کوم دی دا به هغه بغض او کینه په محبت باندې بدلوي. ځکه چې مینه هغه اوبه دي، هغه پستې اوبه دي چې په کاڼو کاڼو غرونو زړونو کې لار وباسي. نو پکار ده چې مینه وشي په دغه کلک د کاڼو پر غرونه زړونه چې کوم دي هغه په د مینې په دغه اوبو باندې راسته کوي، پاسته کوي او ځانونو ته مایله کوي. ډېره مننه. دغه ښه پیغام سره تر بلې مرکې پورې خپل ورور انضمام ما سره کیمرامین احتشام خان له ورکړي اجازت د ویلا.